د طالبانو مشر مولوي هیبت الله اخندزاده کرکټ لوبه منع اعلان کړه. د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده اعلان کړی چې باید په افغانستان کې نور د هغه مجاهدین کرکټ لوبه ونه کړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. په ټولنیزو شبکو کې د واتساپ یو غږیز پیغام کې د طالبانو د 217 مرقل اردو یو مسؤل خپلو نظامیانو ته د شیخ مولوي هیبت الله اخندزاده پیغام او امر رسوي چې پکې ویل شوي ملا هیبت الله د کرکټ لوبه نه خوښوي او تر دې وروسته باید په هیڅ قل اردو جزو تامونو او قطعاتو کې جنګیالي د ورزش او ساتیري په موخه کرکټ لوبه ونه کړي. د طالبانو مشر مولوي هیبت الله اخندزاده په یو پیغام رسونکي د نوموړي له قوله په دې خبرداری کې زیاتوي: زه ملا هیبت الله پر دې اخته یم چې له ټول افغانستان څخه کرکټ لوبه ورکه کړم او په وینا یې دا چې زما خپل مجاهدین پر دې لوبه اخته وي نو ترې بد وړم. طالبانو رسما تر اوسه د ملا هیبت الله اخندزاده دغه تازه بندیز په اړه څه نه دي ویلي. د بلې خوا د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد خپلو جنګیالیو ته ویلي د الله تعالی په نصرت مو کامیابي ترلاسه کړې، تبلیغات در باندې تاثیر ونه کړي. د طالبانو ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد له کمانډو قل اردو د یو شمېر طالب جنګیالیو په فراغت غونډه کې د وینا پر مهال هغوی ته خطاب کې ویلي د الله تعالی په ټول نصرت مو بری ترلاسه کړی دی، د چا په ناسم تبلیغ خبرو او دسیسو تیر نه وځئ. هغه زیاته کړې که چیرې دا نظام د بېغوریو له امله نسکورېږي دا به زموږ تاسو ټول وژل شویو ملګرو سره خیانت وي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر.